بیا رغله روزه د عبادت میازده ویش وس مسلمه د رحمت میازده ویش وس مسلمه د رحمت میازده بیا رغله روزه د عبادت میازده. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو معززو ګډونوالو، په ننني درس کې چې د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت مو راپیل کړی دي، د سرسایې یا صدقة الفطر په اړه باندې څو مسائلې بیانوو. لومړی دا چې د سرسایې فضیلت څه دی، سرسایه پر چا لازمه ده، څه وخت لازمه ده، څونه اندازه لازمه ده او چاته ورکول سي، دا څو خبرې په ذهن کې نیول پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای صوم شهر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاة الفطر. یعنی د روژې د میاشتې روژه د اسمان او ځمکې په مابینځ کې معلقه بنده ده، تر هغه وخت پورې اسمان ته نه پورته کیږي تر څو چې یو انسان سرسایه ادا نه کړي. همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی، ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرسایه اندازه کړې ټاکلې ده. سرسایه چې څوک ادا کی نو که په روژه کې څه عبث خبرې ځینې سوي، بې حیا او سپکې خبرې ځینې سوي، د دې دپاره یو جبیره ده او پاکوالی د روژې دی د دغه شیانو څخه، او د مسکینانو دپاره دا یو خوراکه ده. حاصل دا چې څوک د رمضان المبارک د میاشتې مبارکه روژه ونیسي نو د دغه روژې که څه خیره پیره پکښې ځینې سوي، دغه سرسایه پاکوالی دی او د مسکینانو سره کومک دی او د روژې د قبولیت دپاره ښه لاره ده. نو لحاظه د دې میاشتې د دې سرسایې ادا کول واجب عمل دی. نورو روایاتو کې هم دا خبره ثابته سوې ده. او سرسایه پر هغه چا باندې لازمه ده چې هغه د نصاب مالک وي. نصاب 9 تولې سره زر یا د 50 تولې سپین زر دی. د ګرامو په حساب 15 ګرام سره زر چې څوک ولري یا تر دې بالابود سرسایه باندې لازمه ده او د او ماشومانو اولادو. او د 50 تولې بیا 140 مسکاله سپین زر کېږي. په هر صورت د 6 کال دپاره، یعنې دا چې 1428 هجري کال دی یا په عیسوي کال باندې 2019 کال دی، 6 کال چې موږ اندازه کړې ده د افغانیو په اعتبار دلته په افغانستان کې 1000 افغانۍ چې څوک ولري او د پورو څخه خلاص وي، پر دا سړي سرسایه لازمه ده. د ځان او د ماشومانو اولادو سرسایه کوي. او څوک چې په خارج مملکت کې وي هلته به نو 140 مسکاله سپین زر قیامت کې چې څو پیسې کېږي، که هغو نه پیسې درلودلې نو د ده او د ده د ماشومانو اولادونو سرسایه به ورکوي. او د میرمنې سرسایه پر سړي لازمه نه ده، او که چیرې د میرمنې سرسایه ورکړل که څه هم د هغه څه اجازه نه یې اخیستې، صحیح ده. مختصر القدري جلد اول صفحه 123، فتاوی رحمیه جلد اوم صفحه 196. او که چیرې یو مشر ورور وي، کوچنان ورونه په کور کې ورسره وي، کوچنانې خویندې ورسره وي، دا مشر ورور د نصاب مالک وي، د دې کشرانو خویندو ورونو سرسایه پر ده نسته، د مور پلار سرسایه پر ده باندې نسته. که څه مور پلار یې د کاروبار نه وي، خوراکه یې پر زوی وي، د مور پلار ورونو خویندو سرسایه
پر هغه چا نسته چې هغه د نصاب مالک وي، بلکې یوازې د ځان او د نابالغو اولادونو سرسایه پر ده باندې ده. کم اولادونه چې بالغان وي، یعنی دا چې ځوانان وي، که یې لوڼې وي که یې زامن وي، د هغو سرسایه پر ده لازمه نه ده. خو که یو سړی د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سرسایه ورکړي، د میرمنې سرسایه ورکړي، د اولادونو غټانو کوچنانو سرسایه ورکړي، که یې څه هم هغو اجازه نه یې ورکړې، وایي عرفا و عادتا اجازه وي، دا لږ شی دی او سرسایه ادا کېدلی سي. او سرسایه په احادیثو کې 4 شیان مشهور یاد سوي دي: غنم، اوربشي، خورما او اوسکي. دا 4 شیانو څخه به یو شی په سرسایه کې ورکوي، او که چیرې دا شی موجود نه و یا یې نسوی ورکولی، معادلې پیسې به یې ورکوي. او که بل جنس ورکاوه، هغه به هم د دې په قیمت باندې حسابي. فتاوای هندیه جل اول صفحه 190. ویشوس مسلمه در رحمت میازده، ویشوس مسلمه در رحمت میازده. او د سرسایه وخت چې څه وخت لازمېدلی سي، سرسایه اصلي د واجب کېدو وخت یې د سپېدو تر راختلو سره جخت شروع کېږي. که چیرې یو سړی د سپېدو تر راختلو مخکې وفات سو، پر ده سرسایه لازمه نه ده. او که یو ماشوم تر سپېدو مخکې پیدا سو، پر پلار یې سرسایه ورکول لازم دي که پلار غني و. او که تر سپېدو وروسته وفات سو، که تر سپېدو وروسته ماشوم پیدا سو، سرسایه یې پر پلار لازمه نه ده. او که چیرې یو سړی سرسایه ورکوي، نو سرسایه به هغه چاته ورکوي چې هغه د نصاب مالک نه وي. یعنې دا چې 200 درهم شرعي چې 140 مسقاله سپین زر کېږي، دومره قدر پیسې ونه لري، د نصاب مالک نه وي، مسکین فقیر وي، دغه 1000 افغانۍ چې مو یادې کړلې، تر دې که کمې پیسې چا درلودې، دغه سړي ته سرسایه ورکول جایز دي. او که چیرې فقیر او غریب ورور و، خور و، په ویش جنې جلا و، سرسایه ورکولی سي. او خپلو اولادو ته زامن لمسیان، هغه که څه مسکینان وي، سرسایه ورکول جایز نه دي. مور و پلار ته جایز نه دي. اصولو فروع ته یې نسي ورکولی، ورور، خور، وراره، خوريي او نورو کسانو ته سرسایه ورکولی سي. او نابالغ کوچنی دا که چیرې پوهېدی، سرسایه ورکولی سي. که چیرې نه پوهېدی، د خیر و د شر امتیاز یې نسوی کولی، بیا سرسایه نسي ورکولی. بحر رایق جلد 2 صفحه 352، ردی موتار جلد 2 صفحه 309، هندیه جلد اول صفحه 194. او که چیرې د مشت امام مسکین وي، نو په دې شرط باندې سرسایه ورکولی سي چې د امامت په عوض کې به یې نه ورکوي. یو دا چې سرسایه ورکوي په دې نیت پې نه ورکوي چې ته زموږ ملا یم، لمونځونه راکوې، زه سرسایه در کوم. او بل دا چې امام به مسکین وي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 194. او سرسایه چې څوک ورکوي په کم ځای کې چې یو سړی اوسېږي، د هغه ځای قیمت معتبر دی. یو سړی په افغانستان کې اوسېږي، دلته 2 کیلو غنم مثلا په 80 افغانۍ کېږي، د ده سرسایه په 80 افغانۍ ده. که یو سړی مثلا په جرمني کې اوسېږي یا په امریکا کې اوسېږي، هلته بیا دا 2 کیلو غنم په $2 دي، یعنې دا چې هلته بیا 120 افغانۍ کېږي، نو بیا به سرسایه د 120 د قرار ورکوي. چیرې چې دی اوسېږي، بس د هغه ځای قیمت او د نصاب اندازه هم د هغه ځای معتبره ده. ردی موتار جلد 2 صفحه 280. که چیرې یو سړی راولاړ سي، د 6 نفرو سرسایه وي، 1 نفر ته ورکړي هم صحیح دي. او که چیرې داسې وکړي چې د 1 نفر سرسایه 2 نفرو ته ورکړي هم صحیح دي. ردی موتار جلد 4 صفحه 104. که چیرې د یو چا پر بل چا پور باندې وي، او ورته ووایي چې زما سرسایه، زما هغه پور چې در باندې دی هغه په سرسایه کې قبول کدا نه سي کېږي. البته که هغه پور ورته راوړي، د یې ځینې قبض کېدی، بیا په سرسایه کې ورکړي، صحیح دي. او
که چیرې سړی سرسایه ورکوي په کار دا ده چې اول یې قریبانو ته ورکړي بیا یې نږدې خلکو ته ورکړي. که چیرې د لیرې کلي خلک د ده تر نږدې خلکو زیات حاجتمند وه بیا سرسایه هلته استولی سي. بحر رایق جلد 2 صفحه 250. که چیرې پر یو سړي سرسایه لازمه سوه وروسته یې بیا مال هلاک سو پر ده باندې سرسایه لازمه ده. او زکات خو چې د سړي ټول مال هلاک سي بیا زکات نه وي، مګر که مال دې ټول هلاک سو بیا هم سرسایه سته. حاصل خلاصه ده چې سرسایه ورکول دا یو ډېر اسانه عمل دی، په لږ مصرف عمل دی، مګر ثوابونه یې بیخي زیات. نو د یو چا چې وس او توان وي سرسایه دې ورکړي، د خپل ځان او د ماشومانو اولادونو ده، د ورونو سرسایه پر ده نسته، د مور پلار سرسایه پر ده نسته، د بالغو اولادونو سرسایه پر ده نسته، او د میرمنې سرسایه پر ده نسته. خو که دا ورونه پلار مور میرمن غټان اولادونه ټول پر یوه سترخان وي، که یې په وسه وي د ټولو سرسایه ورکړي بهترین کار دی. مسکینانو فقیرانو ته دې ورکړي، ګټې او ثواب یې بیخي زیات دی. حاصل دا چې فتوان ایوه حسب الاستطاعه قدرت ممکنه سرسایه دې ورکړي، مصرف لږ او ګټې یې ډېرې. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. محبت میاسته وشوش مسلمه در رحمت میاسته بیا رمضان د عبادت میاسته وشوش مسلمه در رحمت میاسته بیا رمضان د عبادت میاسته وشوش مسلمه در رحمت میاسته وشوش مسلمه